سلامونه وخت په خیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ یو داسې د سبنیټینګ په پارټو باندې غږېدلي وو، په هغې په اړه مو بشپړ معلومات درله درکړي وو او په هغې کې مو لوستي وو چې څنګه کولی شو چې په کلاس B کې سبنیټینګ مخکې یوسو. نن موږ تاسې د سبنیټینګ په پارټ 3 باندې خبرې وکړو او په دې کې موږ تاسې د کلاس A سبنیټینګ او همدارنګه اړوند VLSM باندې بحث وکړو چې نور ډیټیلز د دې څه شی دی. صحیح ده. سبنیټینګ کلاس A نیټورک. ښه دلته تاسې وګورئ د کلاس A لیډینګ بیټس موږ سره 0 دي، مطلب بیټونه مخکې تلونکي په دې هکله مخکې تاسو ته بحث کړی دی، او سایز اف نیټورک نمبر بیټ فیلډ نو دا موږ سره 8 دی. اوس دلته مهمه ده د سایز اف ریس بیټ فیلډ، مطلب د دې نه چې د هوسټ بیټونه د دې کې موږ سره 24 دي کلاس A کې، او نمبر اف نیټورکس چې دې کې دي موږ سره هغه 128 دي. نو په دې کې موږ سره د نیټورکونو شمیر کم دی. ادرس پر نیټورک چې دې کې موږ سره د نیټورکونو شمیر کم دی، خو البته دا ټول د کلاس A او همدارنګه کلاس C دا یو بل سره معکوس دي. د نیټورکونو شمیر سره کم دی، خو دې کې ادرس پر نیټورک د هرې شبکې لپاره ادرسونه، مطلب په هر نیټورک کې چې څومره آی پی ادرسز اویلیبل دي یا څومره هوسټ لپاره موږ آی پي ادرس اویلیبل کولی شو، نو دې کې تقریبا 2 په توان د 24. صحیح ده، 2 په توان د 24 یا دغومره 14 اویا او بیا 214 دومره په یو نیټورک کې موږ دومره آی پي ادرس کولی شو چې د دې څخه استعمال کړو. صحیح ده. اوس راځو مخکې ځو چې څه لولو. ښه، سبنیټینګ کلاس A نیټ. نو دلته موږ سره یو مثال دی او مثال په دې ډول دی، وی لیکلي دي وی تاسو ته 10.0.0/8 شبکه درکړل شوې ده، نو تاسو باید له دې شبکې څخه 2000 سبنیټونه یا نیټورکونه جوړ کړئ، کوم چې په مختلفو ادارو ته یا انټرپرایزز ویریس انټرپرایزز ته څنګه کېږي وویشل شي. اوله پوښتنه په دې کې په دې ډول ده چې کوم پریفکس لینک باید وکاروئ. دویمه پوښتنه په دې ډول ده چې په هر سبنیټ کې به څو یوزیبل آی پي ادرسز تاسو ته موجود وو. او نیټورک بیا هم موږ سره په دې ډول لا کړی دی چې 10.0.0.0/8. نو دوی لپاره پریفکس لینک کوم یو دی، او د په دې 2000 نیټورکونو لپاره چې په دې کې موږ 2000 نیټورکونه جوړي، د دې کې موږ څه ورته وایي څومره یوزیبل آی پي ادرسز په دې کې موږ سره څنګه دي موجود دي. ښه، په دغې مثال باندې موږ تاسې کار کوو، خو له یو مثال څخه وروسته. صحیح ده. هغه په دې معنی چې لومړی راځو یو بیسک اساسي مثال باندې کار کوو او له هغې نه وروسته په دې مثال باندې په کلاس A کې کار کوو. صحیح ده. ښه، سبنیټینګ کلاس A نیټورکس. راځو په دې کې یو په کلاس A کې یو مثال درته حل کوم او ستاسو ذهن به خلاص شي. ښه، دلته موږ سره یو نیټورک دی 10.0.0.0/9. نو دلته ما تاسو ته ویلي وو چې په کلاس A کې موږ سره 8 بیټونه د هوسټ پورشن کې موجود وو. مطلب لومړی اکټ کې موږ سره 8 پورشنونه 8 بیټونه البته د نیټورک پورشن وي، او نور پاتې 24 پکې څومره وي هوسټ پورشن وي. مطلب په دې کې موږ سره هوسټ زیات دي، نیټورکونه کم دي، خو د هوسټ شمیر یا تعداد موږ سره په دې کې څنګه دی زیات دی. ښه، دلته ما تاسو ته ویلي وو چې په دې کې موږ سره 8 بیټونه دي. صحیح ده، خو یو بیټ دې څخه موږ بارو کړی دی، یو بیټ مو نیټورک پورشن ته بارو کړی دی، مطلب یو بیټ مو آن کړی دی. صحیح ده. نو په دې کې موږ په یو بیټ کې څنګه کوو سبنیټینګ کوو. صحیح ده. دلته تاسې وګورئ 8 او له هغې نه وروسته یو بیټ مو آن کړی دی، نور ټول بیټونه څنګه دي آف بیټونه د هوسټ پورشن هغه دي. صحیح ده. او همدارنګه سبنیټ ماسک د دغه 255.50.0.0 دا ته وګورئ د 255 څخه وروسته په دویم پورشن کې یا په دویم اکټیټ کې موږ سره 127 راغی. صحیح، همداسې په کلاس B کلاس C او کلاس B کې په همدغه صفر لپسې راځي. نو صحیح ده، دلته 127 ځکه راغلی دي چې دلته موږ سره دغه اول بیټ د دویم اکټیټ اول بیټ څنګه دی آن دی، د هغې ویلیو موږ سره 128 ده.
ها نمبر اف سبنیټس نمبر اف نیټورک چې په دې کې موږ سره موجود دي 2 یو دا یو نه مطلب دا دی په دې کې موږ یو بیت ان کړی دی نو په دې کې موږ سره 2 نیټورکونه جوړیږي صحیح ده او همدارنګه چې په دغه نیټورکونو کې په هر یو نیټورک کې څومره یوزیبل آی پی ادرسز دي نو 2 مینس 2 2 د درې څخه هدف دا دی چې دغه درې موږ سره هوست پورشن دي صحیح ده یا هوست پورشن اړوند بیټونه دي صحیح ده او مینس مطلب دا دی چې یو نیټورک ادرس ته بل براډکاسټ ادرس ته په دې کې موږ سره نو په دې کې موږ سره تقریبا دوغمره 3 نیټورک هو آی پی یوزیبل آی پی ادرسز موږ سره موجود دي ښه د کابل برانچ لپاره راځو ما تاسو ته ویل په دې کې موږ سره 2 نیټورکونه اویلیبل دي کابل برانچ لپاره راځو 10.0.0.0 آی ډي ده او همدارنګه 10.0.0.0.1 سٹارټ آی پی ده صحیح ده لکه تاسو په خپل هم پوهیږئ آی ډي میل د غاټه د تاسو ته لیکلې ده صحیح ده همدارنګه 10.120.255.254 اینډ آی پی ده او همدارنګه 10.120.255.255 براډکاسټ آی پی ادرس دی ښه خبره دا ده دغه 120 ولې دلته راغی صحیح ده خبره اوس پوښتنه په دغه ځای کې مخې له راځي Here we have addresses from 0 to 1 صحیح ده 0 to 255 and we have 2 networks so 255 تقسیم پر 2 مساوي 128 خبره دا ده چې په دغه 120 چې کوم پورشن دی په دې کې تاسو ته ما تېر درس کې هم ویلي دی چې د 0 نه تر 255 پورې آی پی ادرسز په دغه یو اکټیټ کې موږ لرو صحیح ده اکټیټ کې لرو صحیح ده نو دغلته we have 2 networks او موږ سره په دغلته 2 نیټورکونه دي صحیح ده 2 په توان د یو نیټورکونو شمېر موږ سره 2 دی نو 0 نه تر 255 د 0 هم پکې حساب کړو نو 255 تقسیم پر 2 د نیټورکونو شمېر باندې به تقسیم کړي نو 128 راځي نو موږ لیکو چې 128 ما تاسو ته ویلي و چې دغلته دغه ان آی پی ادرس د دغه 128 څخه یو کم راځي صحیح ده نو 128.255.254 ان آی پی ادرس او 128.255.255 براډکاسټ آی پی ادرس دی صحیح ده ښه هرات لپاره هم اوس راځو په همدې ډول اپریشن مخکې و صحیح ده 10.0.0.0 آی ډي دا ټیل نیټورک براډکاسټ په 120 ختم شوی دی نو د دغه آی ډي به په 128 باندې شروع کیږي 10.120.0.1 سٹارټ آی پی ادرس او 10.120.255.254 اینډ آی پی ادرس او همدارنګه 10.120.255.255 براډکاسټ آی پی ادرس خو اوس راځو په دې هیله چې په دې مو ذهن خلاص شوی وي لږ فکر وکړئ او تېر ویډیوګانې هم در سره تعقیب کړئ انشاءالله ذهن مو پرې خلاصېږي اوس راځو هماغه سوال د سلوشن لپاره ځو صحیح لومړی کوم سوال چې مې تاسو ته اچولی و د هغې د حل لپاره ځو دلته که چیرته موږ 2 په توان د 10 ولیکو نو 1040 راځي دا ټو سمال دی صحیح ده هغلته موږ ویلي چې د سبنیټ یا نیټورکونو شمېر باید 2000 وي نو که چیرته موږ 2 په توان د 11 ولیکو صحیح ده نو دا ګډ دی مطلب دا چې څه دی برابر دی له 2000 نیټورکونو سره صحیح ده دلته پاسې لیکلي دي we need to borrow 11 bits from the host portion to create at least 248 subnets وی موږ ضرورت لرو چې د هوست پورشن څخه نیټورک پورشن ته 11 بیټونه څنګه کړو بار وکړو مطلب قرضه کړو صحیح ده نو بیا موږ چې وکړو 2048 یا 2000 سبنیټس یا نیټورکونه څنګه کړو جوړ کړو ښه اوس پاتې شو یوزیبل آی پی ادرسز ښه یوزیبل آی پی ادرس نو 2 په توان د 13 - 2 نو 2 په توان د 13 - 2 is equal to دومره او کله چې موږ ته 2 منفي کړو نو 8190 په دغه 2048 نیټورکونو کې موږ سره په هر نیټورک کې 8190 نیټورکونه د یوزیبل آی پی ادرسز دومره آی پی ادرسز البته اویلیبل دي او همدارنګه to create 2000 subnets from 10.0.0.0/8 network you should use the subnets prefix no 10.0.0.0/19 prefix link باید وکاروئ نو هدف دا دی لومړی تاسې کوشش وکړئ چې پریفکس لینک ته پیدا کړئ صحیح ده یا که غواړئ چې د هوست پورشن تعداد پیدا کړئ یا د نیټورکونو پورشن تعداد نیټورک پورشن مطلب چې هوست څومره موږ سره موجود دي یا مطلب دا به توان د ان او نیټورکونو شمېر موږ سره څومره موجود دی صحیح ده نو اول هغه پیدا کوو غواړئ چې خپل ذهن کې وسنجوئ او که نه اول غواړئ چې
پریفکس لینک ته پیدا کړئ. نو پریفکس لینک چې کله ځان سره تاسو وسنجوئ له هغې نه وروسته کولی شئ تاسو یوزیبل آی پي ادرس پیدا کړئ. همدارنګه د نیټورکونو شمېر یا تعداد پیدا کړئ. نو د سبنیټینګ لپاره مختلفې لارې موجودې دي. تاسو مجبور نه یاستئ چې یوازې همدغه زما میتود تعقیب کړئ. صحیح ده؟ ښه، اوس راځو VLSM ویریبل لینکډ سبنیټ ماسکس په دې باندې غږیږو. صحیح ده چې VLSM موږ سره څه دی. ښه، VLSM یوه طریقه ده چې پکې د مختلفو اندازه سبنیټونه یا نیټورکونه جوړیږي تر څو د شبکې د نیټورک آی پي ادرسونه په مؤثره یا اغېزمنه توګه وکارول شي. ګورئ په مخکې نیټورکونو کې به موږ تاسو له 200 هوسټ راکړ شوي وو، راته ویلي وو د دې لپاره اړوند څومره نیټورکونه موجود دي یا نه. صحیح ده؟ مختلف برانچونه راکړي او په هغې کې ډیفرنٹ هوسټ ته ضرورت وي. صحیح ده؟ او موږ ته وایي د دې لپاره تاسو څنګه وکړئ خپل منیجنګ مخکې یوسئ. خو راځو ورځو چې څنګه کولی شو. دلته تاسو وګورئ په دغه مثال کې لیکلي دي وي د کابل لین ا لپاره تقریبا 1000 هوسټ او همدارنګه د کابل لین بی لپاره 1500 هوسټ پکار دي او د هرات لین ا لپاره 200 هوسټ پکار دي او د هرات لین بی لپاره 100 هوسټ پکار دي. نو د وی لپاره موږ اوس نشو کولی چې یوازې یو بیټ آن کړو. صحیح ده؟ او هغه وکړو خپل سبنیټینګ په دې کې مخکې یوسي. صحیح ده؟ خو نه، دې لپاره به موږ او تاسې له کوم میتود څخه استفاده کوو؟ د VLSM میتود څخه استفاده کوو. صحیح ده؟ او دغه نیټورک یې موږ له راکړی دی 172.16.0.0/16. په دې نیټورک کې د دې لپاره دغه هوسټ چې ورکړل شوي دي دا وسنجوئ او د دې لپاره اړوند اپریشن ترسره کړئ. ښه، راځو ورځو چې د VLSM لپاره باید موږ څه ترسره کړو. صحیح ده؟ هغې مخکې له دې نه چې موږ تاسې په ریل مثالونو باندې کار وکړو، لومړی مهمه دا ده چې VLSM سټیپونه موږ تاسې وپېژنو. VLSM سټیپس. اول خبره دا ده چې د لویو سبنیټونو ویش د ادرس ځای د پیل نه وکړئ. هدف دا دی چې کوم ځای کې چې د هوسټونو شمېر زیات وي تاسو به دغه VLSM څه شی وکړئ اپریشن به له هغې ځینې څنګه کوئ ترسره کوئ. دویم له هغې نه دویم ستر سبنیټونه له هغې وروسته ورکړئ. نو هدف دا دی نه چې که چېرته لومړی مو زیات هغه برانچ کې چې هوسټونو شمېر زیات دی په هغې کې مو VLSM ترسره کړه، له هغې نه وروسته چې له هغې څخه کوم کم وي په هغې کې به یې ترسره کوو. هدف له دې نه دا دی دغه بهیر تر هغې پورې تکرار کړئ تر څو ټول سبنیټونه ونه ویشل شي. نو د دې نه بیا دغه بهیر تر هغې پورې مخکې یوځئ تر څو ټول سبنیټونو کې د هوسټ شمېر څنګه شي نور ونه ویشل شي. اوس راځو په همدغې باندې کار کوو. ښه، VLSM یا ویریبل لینکډ سبنیټ ماسکس تاسې وګورئ. نو لومړی به موږ تاسې په کابل لین ا باندې اپریشن مخکې کړو ځکه په دې کې موږ سره تر ټولو زیات 100 هوسټس یا PCs دي. او همدارنګه دویم به موږ تاسې کابل لین بی باندې اپریشن ترسره کوو ځکه دې کې له 1000 نه کم 1500 دي. او بیا به په هرات لین ا باندې اپریشن ترسره کوو چې په دې کې موږ سره تقریبا څه شی دي 200 هغه د PCs دي. او بیا به موږ تاسې د هرات په لین بی باندې تقریبا په دې کې موږ سره 100 PCs دي. صحیح ده؟ او همدارنګه پوینټ ټو پوینټ کنیکشن باندې موږ تاسې اپریشن ترسره کوو چې په دې کې موږ سره تقریبا 2 IP ادرسز دي. خو دې باندې زه دلته اپریشن نه ترسره کوم. صحیح ده؟ ځکه دا معلومه خبره ده په دې کې موږ تاسې یو دیشم بیټ آن کوو. صحیح ده؟ یو دیشم بیټ چې یو دیشم بیټ مو آن که نو دلته موږ سره 2 IP ادرسز راځي. صحیح ده؟ نو هماغه 2 IP ادرسز تاسو ته ما په تیر درس کې ویلي دي چې دا موږ د پوینټ ټو پوینټ کنیکشن لپاره استعمالو او په هماغه لیکچر په تکیه باندې موږ دا دلته نه تکرارو. صحیح ده؟ ښه، ورځو کابل لین ا لپاره 1000 PC دي. صحیح ده؟ یا 1000 هوسټ دي. صحیح ده؟ په یو نیټورک کې. نو دې لپاره موږ VLSM بیټ څنګه کوو؟ آن کوو 102.16.0.0/17. او همدارنګه د دغې اړوند ډیټیل په دې ډول دي چې دا موږ سره کلاس بی نیټورک دی. نو د دې لومړی 2 بیټونه موږ سره نیټورک پورشن دی او نور وروستي 2 بیټونه البته اکټیډ دی موږ سره څنګه دي هوسټ پورشن دی. سبنیټ ماسک د دې 255.255.223.0 د 128 ځکه راغلی چې دلته موږ سره د دغه دریم اکټیډ د لومړي بیټ ویلو 128 ده.
15,000 تقریبا 15,510 په موږ سره په دغه کې د بیټونو شمیر دی. صحیح ده. ما تاسو ته ویلي وو چې د کلاس بی لپاره صحیح ده موږ سره دغومره د یوزیبل آی پی ادرسز د فکر کومه، نو دا موږ تاسې په دوو باندې وویشو. صحیح ده چې په دوو باندې مو وویشل نو تقریبا 22,938 راغله. دغه 22,938 موږ د دغې کابل لین ای لپاره په دې کې موږ VLSM مخکې وړو او دا 22,938 راتلونکي کابل لین بی لپاره پرېږدو. صحیح ده. او د دې پی سیز هوسټونو شمېر موږ سره 1000 دی. نو دا چې له یو بل نه منفي کړې نو تقریبا زیات آی پی ادرسز موږ سره په دې کې څنګه کېږي ضایع کېږي چې د هغې د مخنیوي لپاره به VLSM لرو. صحیح ده. 102.14.0.0 آی ډي ده. 102.14.0.0.1 نه سټارټ آی پی ده او همدارنګه 102.14.120.254 اینډ آی پی او 102.14.120.255 د دې چې براډکاسټ آی پی ادرس. خو اوس به تاسو وایئ چې یاره دا 120 څنګه منځله راغلی دی؟ نو دا تاسو ته ما ویلي وو چې په دغې دریم اکټیټ کې موږ سره 0 نه تر 255 پورې آی پی ادرسز دي. صحیح ده. نو 255 صفر په حساب باندې. صحیح ده. نو 255 تقسیم پر 4 باندې وویشئ، نو تقسیم پر 2 باندې وویشئ 123 راځي. نو 120 موږ سره هینډ آی پی ادرس شو، 120.255 د دې موږ سره څه شو براډکاسټ آی پی ادرس شو. صحیح ده. کابل لین بی لپاره موږ په دې ډول مخکې ځو 102.14.0.0/18. صحیح ده. په دې کې موږ سره 1500 هوسټ دي. د دې لپاره موږ دویم بیټ دوه بیټونه ان کوو. صحیح ده چې 1918. صحیح ده. دلته وګورئ اته او له هغې نه وروسته هوسټ پورشنونه تاسې وګورئ. صحیح ده. مطلب دا چې په دې باندې هم په هماغې ډول مخکې ځو خو دې کې موږ سره څنګه دي دوه بیټونه. نو وګورئ تقریبا دې کې موږ سره 2 بیټونه ان دي اته او بیا هغې نه وروسته 1 او پرله پسې بیا 0 په دې کې موږ سره 2 بیټونه ان دي د دې لپاره چې کابل لین بی لپاره موږ اپریشن مخکې یوسو. نو تاسې وګورئ په دې کې دغه 130 او 4 بیټ 4 کومه ویلیو چې لري دا بیټونه موږ سره ان دي او سبنیټ ماسک کې موږ سره 255.255.192.0 دی. نو تاسو ته ما ویلي وو چې هماغه تیر چې کوم آی پی ادرسز پاتې وو 22,938 هغه به اوس راشي موږ تاسې به په 2 باندې وویشو. صحیح ده. کله چې په 2 باندې ځکه وویشو موږ دلته چې موږ سره په راتلونکي کې بل نیټورک پاتې دی. صحیح ده. مطلب بل برانچ پاتې دی. صحیح ده چې هغه موږ سره هرات دی. صحیح ده. نو هغې لپاره نن دا موږ سره مساوي د 14,419 دي. دا به دې لپاره پرېږدو او دغه 14,419 چې یو ځای دي دا به د هرات لپاره پرېږدو. هرات لین ای د فکر کومه. نو 102.14.120.0 آی ډي ده او همدار 102.14.0.1 سټارټ آی پی ده. 102.14.120.254 اینډ آی پی ادرس او 102.14.119.255 براډکاسټ آی پی ادرس دی. خو دلته به ستاسو ذهن له دا راځي چې دغه 100 یا 190 څنګه مې راغلی دی. نو تاسو ته ما ویلي وو په تیر دغه کې مې په دغه تیر کابل لین ای کې مې هم درته ویل 128 تقسیم پر 255 البته تقسیم پر 2 128 بیا به د دې لپاره 128 تقسیم پر 2 4 صحیح ده. نو 4 به له دې څخه راواخلې او دا 4 به راتلونکي لپاره پرېږدي. صحیح ده. هرات لین ای لپاره. صحیح ده. نو 4 او 128 192 نو 192 آی پی ادرس او 192 براډکاسټ آی پی ادرس. ښه هرات لین ای لپاره 200 پی سیز یا هاوس په دې کې موږ سره دي 102.14.0.0/19 په دې کې موږ سره څه دی دغلته موږ سره تقریبا 3 بیټونه ان دي. دا د دې پریفکس لینک دی او سبنیټ ماسک کې 255.240 تاسو په خپله پوهیږئ په دې کې موږ سره تقریبا 2 بیټونه ان دي 3 بیټونه په دې کې موږ سره ان دي نو ځکه 240 راغلی د هغه ویلیو سره جمع کړئ. صحیح ده. او د دې لپاره 14,419 د تیر د کابل لین ای څخه پاتې وو نو هغه اوس موږ د دې لپاره دغه یو طرف یې موږ دې لپاره پرېښی اوس دا موږ 2 باندې ویشو تر څو د هرات لین بي لپاره هم پاتې شي.
نو دا چې په دوه باندې وشو 8209 راځي صحیح ده او دا بل 8209 به موږ د هرات لین ا لپاره لین بی لپاره پیدو چې 1000 پیسې دي دا به تر هغې پورې موږ تاسې وشو تر څو دغه هغه ختم شي هرات لین ا او لین بی دغه معامله ختمه شي صحیح ده ښه 192.192.0 آی ډي ده د دې نیټورک براډکاسټ آی پی ادرس 191 نو د دغه آی ډي 192 باندې شروع کیږي او 192.192.1 سٹارټ آی پی ادرس او 192.192.223.245 اینډ آی پی ادرس او همدارنګه 192.223.255 براډکاسټ آی پی ادرس خو اوس دلته ستاسو بیا ذهن ته یوه خبره راځي چې دا 223 څنګه راغلی دي تاسو ما وویل چې د کابل لین ا لپاره موږ ویل چې 255 په دغه درې مارکیټ کې موږ سره ټول څو دي 0.255 پورې آی پی ادرسز دي نو هغه موږ په دوه باندې وویشل صحیح ده کله چې په دوه باندې وویشل نو 123 راغی صحیح ده 123 مو په دې کې ولیکل خو دغه 123 مو بیا د کابل لین بی لپاره بیا په دوه باندې وویشل نو تقریبا څو راغی 4 بیا د 4 مو له 123 سره جمع کړه صحیح ده نو 192 راغی صحیح ده اوس دا 4 پاتې دي دا مونږ هم په دوه باندې جمع کوو دوه باندې ویشو صحیح ده د هرات لین ا لپاره لکه څرنګه چې دغه د یوزیبل آی پی ادرسز موږ لپاره موږ سره لکه 14419 تقسیم پر دوه په دوه باندې ویشل کیږي دا هم موږ سره په دوه باندې ویشل کیږي صحیح ده نو 4 تقسیم پر 2 22 نو 191 سره چې دا 22 جمع کړي 223 صحیح ده اوس راځو د هرات لین بی لپاره چې دې کې موږ سره 100 پیسې دي صحیح ده نو د دې لپاره موږ شلم بیت آن کوو او سبنیټ ماسک کې 255.255.240.0 ده او 8209 اوس په دوه باندې ویشو چې 4100 راځي د څو پیسیز لپاره 100 پیسې لپاره اوس د دې لپاره موږ اوس دا یو 4000 مطلب تیر نیټورک یو موږ تاسو 4100 په مطلب یو راغې بیا به مو یو حصہ د بلې لپاره به هم پرې خوده دلته موږ نه پریدو ځکه چې موږ سره به لاغې نخکته چې شدي څو نشته کوم پیسیز چې مطلب که 50 اوس د هرات لین بی لکه کندهار لین ا لپاره وی غې لپاره موږ اوس دا 4140 یو ځای به پرېښی وی د هغې نیټورک د هوسټونو لپاره خو چې موږ سره هرات یا د هرات لین بی په شان یو بل یو مطلب د کندهار یا مزار لین ا لپاره مطلب کوم پیسیز نشته دی نو موږ ځکه نه پرېږدو دغه دویمه جوړی دلته نه پرېږدو صحیح ده ها 192.224.0 آی ډي ده 192.240.2 سٹارټ آی پی ادرس 192.245.245 اینډ آی پی ادرس او 192.255.255 براډکاسټ خو اوس تاسو بیا د ذهن له خبره بیا رالویږي چې د 255 په دغه درې مارکیټ کې څنګه منځته راغی تاسو ما ویلي د لومړي نیټورک لپاره 103 ځلې درته تکراروم صحیح ده 102.255 مو په دوه ویشل 123 شو صحیح ده 123 مو تر ولیکل 123 مو بیا د راتلونکي نیټورک لپاره پرېښود صحیح ده راتلونکي نیټورک لپاره بیا هم 123 په دوه باندې ویشل 4 راغی صحیح ده نو دا 4 مو بیا له هماغه 123 سره جمع کړو 191 راغی صحیح ده چې دا 191 راغی 4 خو مو د بل نیټورک لپاره پرېښی و که نه نو هغه 4 مو بیا په دوه باندې تقسیم کړو 22 راغی نو د هغې 191 سره موږ 22 جمع کړو 240 فکر کوم چې راغی صحیح ده دا مو د هرات لین بی لپاره لین ا لپاره پرېښود 240 راغی اوس دا 22 پاتې دی که نه صحیح ده 4 مو په دوه ویشل د هرات لین ا لپاره 22 پاتې دی اوس د هرات لین بی لپاره موږ داسې نشو کولی چې دا 22 بیا په دوه باندې ویشل ځکه راتلونکی کوم بل څه نشته چې موږ هغې لپاره بیا هغه 14 پرېږدو صحیح ده نو د دې لپاره موږ تاسې د هرات لین بی لپاره هماغه 240 سره موږ 22 جمع کوو نو 255 راځي صحیح ده نو دا موږ سره ویلی سم نو ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ لایک پرې وکړئ او کمنټ پرې پرېږدئ او همداراز ویډیو له اړونده پښتنو ورونو او خویندو سره شریکه کړئ صحیح ده نو دا د سبنیټینګ اړوند موضوعات کوشش وکړئ چې ویډیو پر لپسې بار وګورئ بیا کولی شئ چې په ښه شکل په دې باندې پوه شئ او د یو نیټورک انجینیر لپاره سبنیټینګ ډېر مهم دی صحیح ده انتهایی زیات مهم دی CCNA کې سبنیټینګ غټه موضوع ده او دا د یو نیټورک انجینیر لپاره یو غوره ښه موضوع ده او مهمه موضوع ده څو دې باندې پوه شي
نو ترڅو په راتلونکي لیکچر کې چې زه عادل سعادت له تاسو سره حاضرېږم تر هغې مو په لا یزال رب سپارم په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. الله